أشهد الله إله إلا الله وأشهد. These are tears of joy. These are tears of joy. They are the tears of a mu'min. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، کله چې کافران د مسلمانانو څخه ویره احساس کړي نو دوی بیا په د دین په شعائر او په احادیثو باندې ملنډې او مسخري کوي او نیوکې پرې کوي. نو همدارنګه یوه عیسوي انجلۍ د ډاکټر ذاکر نائک نه دا پوښتنه وکړه د ډاکټر ذاکر نائک عالمانه ځواب څخه دی انجلۍ اول خندا وکړه او وروسته په ژړا شوه او وروسته مسلمانه شوه. نو دا مصاحبه چې د ډاکټر ذاکر نائک او یو د انډونیزیایي انجلۍ مابین کې ده د انګلیسي او انډونیزیایي ژبې څخه تاسو ته پښتو ژباړم. نو هیله کوم تر پایه موږ سره ټوله د مخکې تاسو نه هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ. نو راځئ چې دا خبرې تاسو ته وژباړو. نو دې انجلۍ داسې پوښتنه وکړه چې یو حدیث شریف کې راځي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تاسو نکاح کوئ باید ښځه کې 4 شرطونه وي چې پیسې ولري، ښایست ولري، تقوا ولري او خانداني انجلۍ. مګر زما سوال د هغه چا په باره کې دی چې مسلمانه نه ده او غواړي د اسلام په هکله معلومات ترلاسه کړي او د اسلام په باره کې څه نه پوهیږي. نو آیا هغه کولی شي چې مسلمان هلک سره واده وکړي که نه؟ دې انجلۍ ډېر په معصومانه ډول باندې دا پوښتنه وکړه چې هغه څوک غواړي چې نوی دین ته داخل شي نو هغه د دې حدیث شریف څخه محرومه دي. دې انجلۍ دا فکر کو چې ډاکټر ذاکر نائک شاید د دې سوال ځواب ور نه کړی شي. د دې انجلۍ حالات داسې ول چې غوښتل اسلام ته داخل شي او مسلمانه شي او دې نه دا معلومیږي چې هغه یو مسلمان هلک باندې ماینه او غوښتل چې دې دین کې داخله شي او هغه هلک سره نکاح وکړي. نو ډاکټر ذاکر نائک دا حدیث ورته دوباره ویلی او تشریح کړه او ویلی چې دا حدیث صحیح حدیث دی. نو دا حدیث شریف ورته ویلی چې کله نبی علیه السلام فرمایلی چې کله تاسو یو انجلۍ سره واده کوئ باید دا 4 خصوصیتونه وي پکې. اول ښایست، دویم پیسې یا مال، دریم نیکی یا ایمانداری او څلورم تقوای. نو ډاکټر ذاکر نائک دی انجلۍ ته وویلې چې آیا ته غواړې پوه شي چې هغه څوک هغه انجلۍ غواړي تازه دین ته داخله شي نو هغه چا سره واده وکړي. او هو دا حدیث صحیح څنګه فرمایلی دی چې یو انجلۍ کې باید 4 خصوصیتونه وي: پیسې، جمال، حسب او ایمانداری. او همدارنګه خلک هم دا خصوصیتونه خوښوي. مګر نبی علیه السلام فرمایلی دی چې بهترینه پکې هغه ده چې تقوا ولري. نو ډاکټر ذاکر نائک دی انجلۍ څخه پوښتنه وکړه چې تا په پیل کې دا وویلې چې هغه انجلۍ سره واده وکړي چې دین کې ډیر معلومات ولري او دا صحیح خبره نه ده چې دین کې باید ډیر معلومات ولري بلکې دا فرمایلی دی چې باید تقوا ډیر ولري. نو اوس چې ته د هغه انجلۍ په باره کې پوښتنه کوي چې مسلمانه نه ده او غواړي تازه دین ته اسلام ته داخله شي نو د هغې تقوا ډیره زیاته ده ځکه چې هغه انجلۍ چې هغه په اسلامي کورنۍ کې پیدا شوي هغې لپاره پاتې کېدل اسلام کې ډیر اسانه ده ځکه چې هغوی اسلام ته نږدې ول. نو هغه انجلۍ چې هغه په نورو دینو کې پیدا شوي وي نو غواړي چې اسلام ته داخله شي نو د هغې درجه ډیره لوړه ده او دا د الله په نزد ډیر ارزښتمنه ده ځکه چې هغه مخکینی دین پریږدي او دین اسلام ته دا رجوع کوي. ډاکټر ذاکر نائک دا خبرې کولې چې د دې انجلۍ له سترګو څخه اوښکې بهیدلې او ډاکټر ذاکر نائک ورته ویلې چې زه یقین لرم چې هغه څوک چې تازه دین ته داخل شوي دي د هغې ایمان د هغه چا نه چې په دین اسلام کې دي ډیر زیات دی او که هغه شخص په انډونیزیا کې وي نو د هغې ایمان ډیر زیات وي ځکه چې ما کتلی دي چې انډونیزیا کې هغه کسان چې مسلمانان دي خو په ایمان اسلام باندې دومره عمل نه کوي. او ډاکټر صاحب ویلي چې کله یو نوې انسان اسلام ته داخليږي دا نسبت دی هغه انسان چې مسلمان دی هغه نه دا دین ډیر ښه درک کولی شي او ډیر ښه عمل کولی شي په دې دین باندې او الله تعالی د دې ټولو نیکیانو اجرونه ورته ورکوي.
نو ډیر مسلمان وروره په قطار کې ولاړ وي چې د انجلۍ سره واده وکړي. نو په دې To accept Islam, yang bisa menerima Islam, artinya imannya tinggi. Menerima Islam adalah karena dia believing in Allah, percaya His Rasul, akan Allah, Quran Rasul, and the Al-Quran Hadith. dan According hadis. to me, Jadi menurut a person saya towards seorang Islam yang only because of masuk iman Islam hanya karena is iman, on an average secara has more rata-rata iman memiliki than a person iman born in a Muslim, Muslim, and especially in Indonesia. terutama di Indonesia. You know, many people born in a Banyak orang Muslim yang family lahir dari are not keluarga following Muslim the Quran, tidak mengikuti Al-Quran, then take Muslim sholat, and they puasa, virtue dan that, Inshallah, maybe there'll be a queue mungkin akan of ada many people to marry you. banyak orang yang ingin menikahi Anda. Mereka jangan menikah sama kamu. Yang penting imannya dulu aja, yang penting Allahnya. So it depends upon your Itu iman. tergantung. نو په دې ټوکې د ډاکټر صاحب ذاکر نائک فضا ډیره ښه شوه او د انجلۍ لومړی وخندلې او وروسته په ژړا شوه. نو ډاکټر صاحب ذاکر نائک د دې انجلۍ څخه پوښتنه وکړه چې آیا غواړئ چې ته مسلمان Sister, would you like to accept Islam? Apakah Anda ingin memeluk Do you Islam? believe that there's one God? Yes. Apakah Do hanya you ada satu believe Tuhan? Apakah that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Nabi Muhammad adalah utusan terakhir? anyone forcing you Apakah to accept ada yang Islam? memaksakan Anda? No. Are you doing out of your Apakah- own free will? Hanya ini adalah kehendak bebas? Own free will, out of your own will? Oh yes. ډاکټر صاحب پوښتنه وکړه چې آیا د دین ته قبلولو لپاره تاسو مجبوروي چې د اسلام قبول کړئ؟ نو انجلۍ ویلې نه. نو آیا بیا یې پوښتنه وکړه چې آیا ته په دې باور لري چې الله یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی؟ نو انجلۍ ویلې هو. نو وروسته ډاکټر صاحب ذاکر نائک په دې انجلۍ باندې کلمه وویلې. Ashhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu. wa asyhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. نو د کلمې ویلو په وخت کې د انجلۍ ډیره په ژړا شوه او ډاکټر صاحب ذاکر نائک ویلې چې دا ژړا د خوشحالۍ ژړا. Wa rasuluhu. Wa rasuluh. I bear witness I berwitness Saya bersaksi bahwa that there is no God there is tidak no ada God Tuhan but Allah. selain Allah. Allah. MashaAllah, become Muslim. Anda sekarang seorang Islam dan saya berdoa kepada Allah That may He give you more semoga knowledge diberikan pengetahuan yang lebih banyak, hidayah, so that you practice your په Agar آخر anda کې bisa ډاکټر صاحب ذاکر نائک د انجلۍ ته ډېرې دعاګانې وکړې. نو اوس تاسو نه هیله کوو چې کومنټ کې ولیکئ چې کله تاسو واده کوئ په انجلۍ کې کوم خصوصیتونه تاسو خپله ګورئ. حدیث شریف کې چې څه راغلی هغه خو صحیح ده، خو تاسو خپله او تاسو قوم کې چې کوم خصوصیتونه کتل کیږي او انجلۍ کې هغه هیله کوم تاسو کومنټ کې ولیکئ. شهرتی، حسب لنهازه، خائص، جمال، پیسې او یا تقوا او که نور معلومات لرئ هیله کوم کومنټ کې ولیکئ. ځکه ډیر مینوال کومنټونه ګوري او د کومنټو څخه ګټه اخلي. نو د نور ویډیوګان لپاره هیله کوم زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ ترڅو نوې ویډیوګانې مو تاسو لپاره جوړ کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.